No, 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 no. یار دین ماما د تا سره مړی نه خورم ولاړ ولې یاره ته دونه مړی خورې او ګر هر ورځ دې راکمه کې ورور زه وږی پاته سم یاره خو هغه دی تا له دوې مړۍ پرتې دي ما له یوه مړۍ پرته ده یا ته ګر سره بس طبیعت میم چاپې ذلیله سړی ورور کوټې دې په سر در راخیستې دي واره په یو کوټه ننوځې په بل راوځې په بل ننوځې په بل راوځې دا رقم سړی خو ما نه دی لیدلی دونه ذلیله سړی بیا ما ګر سره په زما په ژوند کې نه دی لیدلی یاره نظر ماما دا د پخوانو خلکو متل دی هغه تا اورېدلی دی یا ته وا د پخوانو خلکو متل دی وای د ځوان سړي غسې دی ستړیا یې مه منه لوږه یې منه نو اوس داسې کیسه ده چې ما او تا دواړه ځوانان یو وروره خوراک مضبوطه کوه د بل په مړۍ د نیت پر آباد دی دا بدنیتیا مه کوه مړۍ مضبوطه خوره دواړه ځوانان یو یاره یا تاسې هغه ټس ځوان یې ته پخوانو ځوانانو څه نه یې ما ته رامعلوم یې دلته مړۍ ډېره خورې هلته په کار کې بېماني کوې په دغه وجې مې نیت به در پات دی یاره دین ماما دا ته ورسه یو ګیلاس اوبه خو راوړه دا په دا زړه مې ګوله دی جګه ولاړه ده یاره یاره نظر ماما دا ما له پلار یو وصیت کړی دی څنګه وصیت یې کړی دی ما ته ویلې زویه کار ټیم پر مړۍ باندې ناست وې د کولر له څنګه به نه کښېنې ای بیا ویلې دا کولر بیا کومه کیسه لري ما ته پلار ویلې ولې تاسې څه ټیم د کولر له څنګه کښېنې نو دې څلور پنځه میلمانه ته د کولر له څنګه ناست یې یو درته وایي وایي یو ګیلاس اوبه راکړه بل درته وایي یو ګیلاس اوبه راکړه بل درته وایي یو ګیلاس اوبه راکړه بس تاسې ودله اوبه ورکوې و دوی له نو قرار تې له خوراکه وایستې دوی ځانونه ماړه کې ته وږی پاته سې او بل یې دا وصیت راته کړی دی چې ته به د چاینکي له څنګه نه کښېنې ای بیا ولې هغه بیا دا وجه ده چې ته چای کوې یو درته وایي وایي یاره چای را واچوه بل درته وایي یاره چای را واچوه بل درته وایي یاره چای را واچوه نو دوی خپلې چای وکړي د تاسو چای پاته سي نو ما ته چې دی پلار ډېر ښه وصیت کړی دی ته ورسه یاره یو ګیلاس اوبه راوړه انډیوالي ده یاره په زړه مې ګوله دی وچه کلکه ولاړه بس د انډیوالۍ له خاطره ګیلاس اوبه درته راوړم ګوره چې مړۍ راسه ونه خورې بای زه تا ته دونه دغه ښکاره کړم نو د انډیوال به زه دغه یې پرېږدم بس صحیح دی زه ځم بای زه در هغوی یوه ګوله لا نه کوم چې ته ته اوبه نه راوړې No, 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 no. شکر کې خدای پاکه چې په نس خو دې موړ کړلم ای مړۍ دې ګرده راسه وخوړله ولې تا نه دي اورېدلې د پخوانو متل یا ویلې دي چې انډیوال حق لري او غټه ګوله چې دا هغه ثواب لري ما ثواب ګټلی هغه د انډیوال حق ټول راسه وخوړل سوی No, 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 no.